جماعت مولوی صاحب چې دی کلي کې هغه تعویضونه لیکي نو په ده پسې شاته لمونځ کېږي او که نه موږ څو پیري دا مسله ښه واضحه بیان کړې ده چې په فاسق امام پسې په مشرک پسې یا په بدعتي پسې لمونځ کېږي او که نه دا څو ځایونو کې موږ بیان کړي کوشش همیشه دا کوه چې په داسې امام پسې لمونځ وکړي چې هغه تقوادار او پرهیزګار وي عقیده خو به د توحیدي ځکه چې عقیدې چې د شرک به پسې لمونځ کېږي نه کېږي پاتې مسله د هغه بدعتي ملا شوه چې دین کې داسې نوي کارونه کوي چې کفر ته پرې نه رسي یا ښکاره ګناهګار دی ګیره خرئ پیسې په ځان پسې راکاږي نو په دوی پسې لمونځ مه کوه که چېرته بل ځای کې درته دنه غوره امام میلاویږي او یو حدیث کې داسې راځي امام ابوداود راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ته ویوي ته خپل قوم له امامتي مه ورکوه هغه سړي څه چل کړی و د قبلې طرف ته یې لاړې توکلې وې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کوي بیا به امامتي نه ورکړي ولې وی انک آذیت الله ورسوله تا الله او د الله رسول له تکلیف ورکړی اذیت یې ورکړی نو اوس یو سړی ګیره خوري یا حرام خوري ښکاره مولوي صاحب او یا پیسې په ځان پسې راکاږي یا نور داسې ګناهونه ښکاره دي نو په ده پسې لمونځ مه کوه که چېرته بل د ده نه غوره درته میلاوي او که بل ځای کې ګنجایش نه وي بیا پسې لمونځ کوې که نه به کوې کې به پسې الا که عقیدې د کفر او د شرکي نو بیا پسې په یو حال کې لمونځ نه کېږي ښه نو تعویض مبارک کې به تاسو څه وایئ که تاسو نه څوک تپوس وکړي یو مولوي صاحب تعویضونه لیکي ده پسې لمونځ کېږي رفع الله قدرك الله ستا علم کې اضافه وکړي تعویض په دوه قسمه دي ناروا دواړه دي خو تعویض په دوه قسمه دی یو هغه تعویض دی چې هغې کې قرآني آیتونه لیکي یا داسې دعاګانې چې په هغې کې شرک نه الله ته پکې چغې وایي نو دا ناروا ده خو شرک نه دی نو په داسې امام پسې لمونځ نه کېږي کېږي یو هغه دی چې هغه پکې دا منتري لیکي او غیر الله ته چغې او یا بدوح او یا کدوح او یا فرعون یا حامان او یا قارون دا پکې بعضو لیکلي یا علی یا فاطمه یا رسول الله او پیر بابا او لوی ځوان او دا کیسې پکې لیکلي نو په داسې امام پسې بیا لمونځ نه کېږي ولې ځکه چې عقیدې شرکیه ده پوه شوې پکې دا پکار دی چې دې مسلې تاسو دومره موږ سره کېناستئ چې ملک ته لاړ شي اول ته داسې ملا باندې واوړي نو بیا به ته لمونځ کوې که نه کوې نو ګورې به ورته بیا که نه بیا به تپوسونه پسې ګرځي دا خو واضحه مسله ده تعویض بیا په دوه قسمه او حرام دواړه دي ګورئ خو دا یو تعویض شرکي دی او دا بل حرام دی بدعي دی ځکه چې پیغمبر نه دا نه ثابت اگر که په تعویض کې قرآن لیکلی شوی دی نو قرآن دې دپاره نه چې د دې نه به تعویضونه جوړېږي یوه دویمه دا چې پیغمبر به دا کار کړی وي او هغه دا کار نه دی کړی چې هغه نه دی کړی موږ یې ولیکو نو دا ناروا دي او چې پکې غیر الله ته چغې والی شوي نو هغه شرک دی او په داسې سړي پسې لمونځ هغه نه کېږي